یو ډیر اهم خبر ورکوم او ډیر افسوسناک خبر ده چې په ډي سي دفتر چې میټینګ وسو په هغه چې ډي پي او موجود وو او په هغه چې آرمي افسران موجود وو او دا فیصله یې کړې ده چې نورو ضلعو نه به پولیس غواړو او په دې درنې باندې او په انعام چرمین باندې به ټیک کوو انعام چرمین به گرفتار کوو یا بیا مړهو نو زه ډېر افسوس په دې باندې کوم چې آرمي چیف څو ورځې مخکې بیان ورکړ چې خیبر پښتونخوا ډېر غیور عوام دي ډېر غیرتي عوام دي نن هغه آرمي په یوه غریبو غیرتي عوامو باندې چې هغه خپلو مځکو ته خپل شین فصل ته اوبه غواړي او قانوني حق یې ده نو هغه خلاف ته دومره یو غټه کارروایي کوي او په هغه باندې ته حمله کوي اټیک کوي ډي سي دا کار کوي ډي پي او دا کار کوي نو آرمي په دغه کار کې څرنګه په دې کې شاملېږي او دا عوام به دې متعلق څه وایي چې اخیر د پاک آرمي دا لکي مروت ته دهشتګردي ختم کولو لپاره دهشتګردو ختم کولو لپاره راغلی ده که دا د غریبو هغه غیرتي عوامو ختم کولو لپاره راغلی ده دا به د دهشتګردي او د دهشتګردو خلاف اپریشن کوي په لکي مروت چې که دا به دغسې غریبان خلک غریب عوام چې خپل حق لپاره روزي چغې وهي او فریاد کوي نو هغه خدای ته به خټې وراچوي یا به مړهي یا به ګرفتاري په هغه به ټیک کوي ډېره د افسوس خبره ده ځکه خو په ټول پاکستان چې آرمي خلاف نفرت ته او آرمي خلاف 100% داسې یو سوچ ته لکه دا دی چې انډیا آرمي دا د دو د خپل کرتوت دي دا د دو خپله دا غلطه پالیسي ده نو زه ټول قوم ته دا پیغام ورکوم چې ډي سي ډي پي او او ورسره آرمي نن فزیکلي هلته موجوده وه پکې شامله وه او دا فیصله یې کړې ده چې په انعام به ټیک کوو په درنې به ټیک کوو نو بر ضلعو نه پولیس ورغوښتی ده نو شپې ټیک کولی شي او ورځې کولی شي نو ټول پښتون قوم ته موږ وایو چې سره د توپکو سره د اسلحې او سره د کفن راتو اوس په پښتون قوم باندې په بچي په نوجوان په بوډا او په تورسرې باندې جهاد مکمل فرض ده بالکل جهاد فرض ده شهیدان دي سو له بېغیرته مرګي نه له کینسر له ټي بي له شوګر مرګي نه دا د غیرت او د شهادت مرګای ډیر زیات تر ډیر بهتره ده په دې دنیا چې غیرت مرګای او هلته جنت چې دومره موږ سره خپل افسران خپل ضلعي انتظامیه خپله آرمي دومره جبر دومره ظلم دومره بربریت دومره فسطائیت کوي نو بالکل موږ ورته تیار یو خو صرف دا پیغام ورکوو چې گرفتاری ته مه راځه جنګ ته راځه تیار راځه وینه مې به تویوي وینه به دې تویمو چې پاکستان ته خیر په چې ورسېږي فایده په چې ورسېږي ځکه چې تاسو خیر او فایده دا ګڼو چې د غریب عوامو وینه تویوو نو چې موږ وینه تویوو تاسو دا فیصله کړې ده موږ دا فیصله کړې ده چې تاسې وینه به موږ تویوو نو ټول پښتون قوم ټول مروت قوم ټول بیټنر قوم شپې تیار سو شپې ټیک کولی شي او سبا ورځې کولی شي سهار وختي کولی شو بالکل تیار سو بالکل دا د موږ اوس مرګه زندګي کیل ده دا موږ بالکل د ایمان او د اسلام مقابله ده او جهاد فرض ده توپک واخلو اسلحه ور واخلو کفن تر سره وتړو او نارې تکبیر لګوو چې دو ګولۍ چلوي موږ بیا ورچلوو تیار سو شپې تیار سو سبا مخ تیار ته جوړي درنې مقام ته راځو ډېره